سلامونه. په پیښور های کورټ کې د نیول شوي افغان مهاجرینو خپلوانو له رسنیو سره په خبرو کې د پیښور په های کورټ باندې غږ کړی دی چې د روژې مبارکه میاشت خو په خفګانونو اندېښنو او فکرونو کې تیره شوه، ولې اختر ورځې شپې دي دوی نه یې د مسلمانۍ په صفت باندې د انسانیت په صفت باندې هیله څرګنده کړې ده چې د دوی خپلوان چې په جیلونو کې بند دي راخوشي کړي. راځي نورې خبرې په دغه ویډیو کې اورو. زما زوی دی په 28 تاریخ باندې هغه نیول شوی دی، په لار روانو او ګاډي ته اوچت کړی دی د خزانې تاړې او د هغه ځای نه راوستی دی. به دلته مې د خدای دوه وکیلان مې ونیول، اوس مې درېیم بل نیولی دی او اختر دی، روژه ده دغه شانې په موږ هم روژې ګډې وډې شولې، په هغې هم ګډې وډې شولې او موږ بېوسي. زموږ دا درخواست دی چې دی موږ له دې نتیجه خو راوباسي چې موږ څه چاره وو. هلکان هم هلته دي، نو بس موږ دغه درخواست دی، نو نور به موږ حکومت ته څه ووایو. بس که داسې کولی شي موږ به له ضمانتین راولو، د اختر له دې راله راپرېږدي، موږ به یې بېرته بیا تاواله کړو چې دا هلک هم بولی او بېرته دا دی الله رام وست داسې دې را سره وکړي. که هغسې نه کېږي نو داسې به په جیل کې چې پروت وي نو بس او ټول عمر یې د 18 کالو د کوم ځای نه ګرفتار شوی؟ دا د خزانې تاڼې هغې نیولي دي. څه وایي اوس ډېر کسان مونږ وکړه هغوی ته ضمانتونه مو ورکړی، ستاسو کیس کې ضمانت ولې نه ورکړي؟ نورو له ټولو له ورکړي دي. بس موږ د نه ډېر کسان زموږ د کلي راخلاص شو، زموږ د کلي ډېر کسان راخلاص شوي دي او دې ول ضمانت وسپور نه دی شوی. نو موږ دلته رالو، دلته یې بیا دغه شانې وکړو. نو بس څه خپل وطن ته ځئ؟ خود ځو نو څه کوو، که ایستېلیږي هم موږ ورته تابعداري، بس موږ خپل هم روان یو. که بیا یې ایسته نه شي لېږلی بیا دې دلته راپرېږدي نو دا اختر به په موږ باندې روژه خو را باندې دغه شانې ګډه وډه شوه، نو دا اختر به څنګه وي په موږ باندې. زه ما خپله د زړه 3 والونه بند دي، کور والا مې د شکر بیماره ده، ما باندې بله یو همدلته د هلک ونیولم خبره ولیدلی وم همدغه شانې په همدې پرېشانۍ کې هلته که جیل له وشوی دا ته جیل له مه راځه، هغه هم جاړي زه موسه جاړم. نو زموږ دغه حکومت ته درخواست دی چې یوه نتیجه خو موږ له راوباسي. السلام علیکم، زه نجیب افغان یم. زما والد صاحب دی په 16 تاریخ 3 2026 باندې نیولی 400 د دوکان نه اوچت کړی دی، پولیس والا راغلی و، نن یې دی تقریبا یو میاشت برابر شو. په مجرسلیټ له ورغلو پوه شو، هغه هم خارج کړو، شیشنجر څه لاړو هغه هم چې خارج کړو. نو زمونږ د های کورټ نه ډېر زیات امید او تقوا و. مونږ ویل ځه چې های کورټ والا به مونږ له ډېر زیات انصاف راکړي. چې های کورټ ته رالو نو های کورټ والا هم چې دی خارج کړو، ځکه چې دې کې چې تقریبا د 14 سال نه واله تر 60 ساله پورې کسان دي، عمر پورې که نه 14 سال 15 سال 60 سال دغه 25 سال دومره ته عمر کې کسان دي. نو باید د دې حل روزي، د دې دا حل خو نه دی بس چې بس کینسل کوئ او ریجیکټ کوئ پوه شئ. باید روژه ده، روژه خو په غم تېر شو په ټولو باندې. باید د اختر مخه ده باید دا پرېږدي، دا مسلمانان دي آخر پښتانه دي. وزیر اعلی صاحب ته زمونږ ډېر زیات درخواست دی او باید په دې باندې نظرثاني وکړي او دا زمونږ اواز دې واوري او دا اوچت کړي. تاسو د څومره کسانو کیس کړی و؟ مو تقریبا خپل د والد صاحب کړی او ما سره نور ملګري و تقریبا 20-25 کسانه، خو هر یو وکیل مونږ نه 10,000 20,000 10,000 اخیستی دی او تر اوسه پورې چې زمونږ څه حل ورونه وته پوه شوې. نو باید چې وزیر اعلی صاحب ته مونږ درخواست کوو چې زمونږ په دې خفګان کې باندې څه نظرثاني وکړي.